मक्शा नशा तुर पे किया मैं नबूर दे जड़ गया मैं नबूर दे जड़ गया मक्शा नशा तुर पे किया मैं नबूर दे जड़ गया मैं नबूर दे जड़ गया मैं नबूर दे जड़ गया नबूर दे जड़ गया वतना 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 که زما په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو فلم انډسټري کې دا وخت چې کوم فلمان د کتونکو دپاره تیاریږي، په هغو فلمانو کې یوه فنکاره ګلوکاره ده چې د هغې ګلوکارې حواس به تاسو په دې فلمانو کې ضرور کتلی وي. د هغې ګلوکارې نوم دی ستاره یونس. ګرانو کتونکو، د ستاره یونس ذکر مې دلته ځکه وکړو چې د کراچۍ په دې سیمه کې د پښتو له ژبې سره تړلی یو فنکار، ځوان فنکار چې د دې فنکار نوم دی شکیل جان. شکیل جان د پښتنو په وطن کې ډېرې هیټ، ډېرې زبردسته سندرې پښتنو ته ورکړي وي. تاسو به کتلي وي، ډېر کتونکي بې پیژنه یاسته. نن د دې سندرغاړي پر ژوند او پر فن تفصیلي مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شکیل جان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شه. ډېره زیاته مننه عظیم الله، ستاسو ته هرکلی وایو. ستاسو په راتګ موږ ډېر فخر کوو. تاسو په دې سخت وخت کې موږ له ټایم راکړو، زه د هغې شکریه ادا کوم. ډېره مننه. جي ژوند څنګه دی، تېرېږي او که نه؟ شکر الحمدلله، ژوند ډېر الله روان دی او ښه په مزه کې ژوند تېرېږي. جي له دې سندرغاړي سره پر څنګ طبله نواز عرفان ناست دی. عرفان هم په ډېرو پروګرامو کې چې د کراچۍ په ښار کې کم پښتانه کوي، هغه که د ودوغه وي که نور داسې د خوشحالیانو فنکشنز وي، په هغو فنکشنز او په پروګرامو کې به دا فنکار تاسو پر طبله باندې ضرور وینئسته. د عرفان له طبلې او د شکیل له موسیقۍ څخه خوند واخلو. زپتا مین یما زپتا مین یما زما سره یاري وکړه، دا مهرباني وکړه، دا مهرباني وکړه. هغه پښتنه پیغله، هغه پښتنه پیغله یو ځل مې لیدلې ده، زړه مې خوښه کړې ده، زړه مې خوښه کړې ده. ډېر دې زه ظاهر کړمه، ډېر دې زه ظاهر کړمه، ځکه چې جړا راځي زما مینه پتا راځي، زما مینه پتا راځي. رب ته دغه سوال کوم، رب ته دغه سوال کوم، زه د هر مانځه په دعا، خدای دې را نصیب کړي تا، خدای دې را نصیب کړي تا. په مخشا نشه تور پې کیا میں نبور دے زڑ گیا، میں نبور دے زڑ گیا. په مخشا نشه تور پې گیا میں نبور دے زڑ گیا، میں نبور دے زڑ گیا، میں نبور دے زڑ گیا، میں نبور دے زڑ گیا. لاړې مرور شولې، لاړې مرور شولې، هغه مسافر جانان خدای ډېر مې دی ارمان، خدای ډېر مې دی ارمان. مالا حاله وباسه، مالا حاله وباسه، نور کالی چې وکړې ته اور مې بل پزړه کې ته، اور مې بل پزړه کې ته. سپین
مخ دې د نوراډا سپین مخ دې د نوراډا سم خاخ پرېش کاری تسپیناس پوجمخ کاری تسپیناس پوجمخ کاری زدی پی وجلیا زدی پی وجلیم ستا د حسر سترګې خړې بادام سترګې خړې بادام سترګې الله جار دې سمجار دې سمجار مسافر رب دې راولا زمایا الله جار دې سمجار دې سمجار مسافر رب دې راولا زمایا مسافر رب دې راولا زمایا د موسیقۍ په دې دنیا کې د قدم څه وخت یخی دی عظیم لاله داسې ده چې د موسیقۍ تړون چې مونږ کله شروع کوو زه په سکول کې په 5م کلاس کې ما سبق وي د هغې نه زما شوق روچت شوی دی خو ما به زیاتر اصل کې زما والد صاحب هم خپله سندرغاړی تیر شوی دی د هغې نوم ګل شرف دی په خیبر نه او پی ټي وي نه وغیره کیسټ دنیا نه ریډیو پاکستان د طرف هغې موسیقي ډېره کړې وه زما پلار هم هنرمند و او زما شوق د متاثره بیا زیات تر د فنکارانو کې د خیال محمد صاحب او د هارون باچا نه زیات تر متاثرم شوق زما د هغې ځای نه پیدا شوی دی په سن 2002 کې شکیل جان ستا د موسیقۍ په دې دنیا کې تقریبا 22 کاله کېږي په دا 22 کاله کې به د سندرې ډېرې ریکارډ کړي وي دا تفصیلات که زموږ له کتونکو سره لږ غوندې بیان کړي جی بالکل داسې ده چې 22 کاله وشو زموږ د موسیقۍ سره تړون دی ما ډېرې سندرې ویلې دي کیسټې راغلي هغه ټایم کې ساده مونو ریکارډینګ و د البم ذریعه و د ټیپ وخت هغه نه وخه موږ البم یې کوو بس د هغې نه بعد سیکوینس راغی هغې کې ډېر ملګري هغې کې هم زمونږ البم راغلی دي په دې کې داسې سندره چې پښتنو ستا تر ټولو سندرو څخه زیاته هیټ کړي هغه خو دا ده چې زما د یو سندره ریکارډ کړې ده د امیر رزاق صاحب زړګي مې رانه غواړه او زه کله خانده کله جاړه ته چې په چا باندې مین وې هغه کوچۍ کابل ته لاړه په دې زمونږ زیاتر بیا پیشان ډېر شوي دې زړه رانه یو دوه خطا کړي دي ګرانه دې زړه رانه یو دوه خطا کړي دي ستا چونکې کور کلی 400 ده له 400 څخه تقریبا ته د کراچۍ په ښار کې 4 یا 5 کاله ژوند دلته کوې دا فیصله ده ولې وکړې چې له خپله وطنه بل وطن ته راغی جی بالکل موږ په دغه مجبورۍ باندې راغلو چې اصل کې زموږ هلته جاب و او په پېښور کې پس د هغې نه زما ټرانسفر شو په کراچۍ نو زه دلته رالم د هغې په وجه زه دلته راشب شوم د پښتنو په وطنو کې چې یو فنکار وي سندرغاړی وي نو پښتانه د هغو فن خوښوي فنکار نه خوښوي ته په دې حواله څه وایې زه به دا ووایم چې زموږ پښتانه چې د هغې فن خوښي نو اول هغې له دا پکار چې هغه ول هغه فنکار خوښ کړي پس د هغه هغه فن خوښ کړي تا یوه د خوند سندره ستاره یونس سره ویلې وله تر اوسه پورې د له کومو نامتو فنکارانو سره سندرې ویلي دي ما اصل کې په لیډیز کې ما صرف د هغې سره ډویټ کړی و د ستاره یونس سره هغه زما یو شوق و مې زه ډویټ کوم یو سندرغاړي جنۍ سره هغه زما خوښه ستاره یونس وه هغې سره ما ډویټ کړی دی په هغې نه بعد ما صرف زما رور دی د مونږ د سندرغاړی دی ښه نامي ګرامي سنګر دی اسفندیار مومن ما صرف د هغه سره بیا ډویټ کړي دي هغه مونږ هغه بیا هغه ټپې کړي دي د هغې نه بعد بیا ما ډویټ نه دی کړي ما سولو کړي دي خپلې خو ډویټ مې نه دی کړي په دې فن کې ستا په خاندان کې یوازې ته که نور دم څوک په دې فن کې شته بس جي زمونږ دې فن کې به زما والد صاحب دا فن کړی دی ما کړی دی بقایي زمونږ په فیملی کې دا فن هیچا نه دی کړی
څو وروڼه او خویندې لري؟ زه سره زما 3 وروڼه یوه خور هم ده چې. تا خپله واده کړی دی؟ بچیان د شته او که نه؟ ما د خدای واده مې کړی دی، بچې مې 3 دي. هلکان دي جینکۍ دي؟ یو مې زوی دی او 2 جینکۍ دي. مال د خدای دی. څه کوي هغه؟ تعلیم کوي جي. څوم کې دي؟ زما مشرې زوی په 4 کلاس کې دی او لور مې مسره په 4 کلاس کې، هغوی په 1 کلاس کې، یو وړه د هغه په 1 کلاس کې ده. تعلیم د شته او که نه؟ جی تعلیم مې شته، 10م پاس. ستاسو د دې موسیقۍ له دنیا سره د تعلیم څه تړون وي او که نه وي؟ تعلیم خو سر ضرور دی. سندرغاړي د زبان زده کړه کوي، بهر ځي، اردو سپیکینګ کوي، انګلیش کوي، نو هغه ته به ډېره اسانتیا وي. بل ګلوکار دپاره او هنرمندو دپاره تعلیم اسم ضروري دی. هغې کې داسې شعر او شاعري راسي د پښتو ژبې چې هغه ته چې کم از کم شاعري او غزل ورکړي، سندره ورکړي، ټپه ورکړي، چې هغه ګوري په خپلې پړاوي او په خپل زبان یې وایي. یو موسیقار د یو سندرې طرز څنګه جوړوي؟ د دې دپاره خپل زده کړه وي. د موسیقار چې کم دی نو ترنم طرز چې کم دی دا موسیقار ورکوي. بل ګلوکار هم ورکوي شي، خو هغې کې به غلا غلطي کېږي، د کم کلام سندره کټ کړي، د کم کلام انتره کټ کې، پس د هغې سندره جوړه کړي. موسیقار دی چې هغه موسیقار نوم ویلی شي هغه ته کمپوزر، چې د هغه دپاره خپل ماحول یې د هغې جوړېږي د طرز دپاره. دا هم یو خیال دی که نه، طرز داسې خو نه راځي، خو په خیال تصور به ځي نو طرز به کنج کېږي. په آخر کې خپلو مینوالو ته د که یو څه پیغام په ذهن کې وي؟ زه خپلو پښتنو قوم او خپل پښتنو ژبې خدماترونو ته سلام وایم، او پس د سلامه د خپل وطن او د خپل صحت او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. ګرانو کتونکو، دا یو فنکار، سندرغاړی، سینګر شکیل جان چې د پر ژوند او پر پند هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.